السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د افغانستان محمد نبي مینوالو ته یو بل ډېر د خوشحالۍ خبر ورکړم چې محمد نبي نن د خپل ټیم لپاره په T20 بلاست کې څلورمه لوبه هم ګټلې ده. دغه لوبه که موږ وګورو، اول د نبي د ټیم بیټینګ ترسره کړه، په 10 اوورو کې 104 رنزه ټارګټ هغه بل ټیم ته ورکړی و چې د دوی لپاره اوپنر بیټسمنان ډېر ښه رنزونه کړي، خو محمد نبي دومره ښه نه ده ځلېدلی، په 15 رنزه یې کړي په 6 بالو باندې، او دې نه علاوه دغه نور لوبغاړو بیا ښه ځلېدلي. خو که موږ د محمد نبي بولینګ ته وګورو، محمد نبي یو ځل بیا په پاور پلی کې ورته اوورونه ترسره کړي دي چې په دغه لوبه کې نبي 4 اوورو کې صرف 15 رنزه ورکړي او د مقابل 2 لوبغاړي یې موټ کړي دي. په دغه لوبه کې هغه بل ټیم 143 پورې دغه رنزونه ورسول او همدغسې ټول لوبغاړي د دوی اوټ سل، خو په 150 رنزو باندې د نبي دوی ټیم دغه لوبه ګټلې ده. زه به تاسو ته وایم چې د حیرانېدلو خبره خو دغه ده چې نبي راتګ نه مخکې دوی 7 لوبې ترسره کړې ولې په T20 بلاست کې، صرف 1 لوبه یې ګټلې وله، دې نه علاوه 6 لوبې یې بایللې ولې چې کله نه ورته محمد نبي راغلی ده. په 4 لوبو کې دوی 3 لوبې ګټلې دي او صرف 1 لوبه یې بایللې ده. نو په T20 بلاست کې دغه د نبي دوی ټیم چې کوم ده، د نبي راتګ سره د دوی دغه ټیم هم ښه سوی ده او نبي یو قسمه ورته بختور سوی ده، ځکه 3 لوبې سر په سر دوی وګټلې او همدغسې اوس د دوی چانس هم شته چې مخکې راونډ ته کوالیفای وکړي، یعنې سیمي فاینالو ته هم کوالیفای وکړي.